پاکستان او ایران هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي چې د مهال یې تر ډېر ټولو زیات فشار پر افغانانو راوستی دی. له 1 میلیون زیات افغان کډوالو له ایستلو تر سپکاوي، ربړونې او اذیت پورې. ګاونډي هیوادونه په تیرو 4 لسیزو کې د بیلابیلو پلمو له مخې د افغانستان د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. او چې په افغانستان کې نسبي امنیت خوندي شوی، کډوال یې د فشار وسیله ګرځولی دی. آیا تر اوسه کوم څه د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ ناتقسیم پاتې دي؟ سلامونه. د نن څېړنې خپرونې ته ښه راغلاست. زه الدین فیضی یم. په دې بحث کې زما میلمه د سیاسي چارو شنونکی محمد هاشم الکوزی دی. ښاغلی الکوزی صاحب، له ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در هر څه مخکې فیضي صاحب تاسو ته او یک تلویزیون ټولو کارکوونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلامونه وایم. در هر څه مخکې د یوه ولسي شاعر او خوږژبو شاعر او هغه شاعر چې د افغانانو په ټولو افغانانو په زړونو کې ځای درلودی، جناب تراب صاحب په حق رسېدلی دی. الله جل جلاله دې وبخښي. ټولو هیوادوالو ته تسلیت وایم. پر ټولو افغانانو دا غږ کوم چې د افغانانو قدر په ژوند کې کوئ، په ژوند کې د خپل قدرونو قدر وکړي چې ژوندي. نو چې مړه سو خوا دی، بس خدای تعالی دې وبخښي. ټول افغانانو ته دې الله صبر جمیل ورکړي. د ایران او پاکستان په دې وروستۍ کې زموږ د ګرانو هیوادوالو سره کم چلند چې د نړیوالو قوانینو خلاف، زموږ د چې دواړه اسلامي هیوادونه دي، ایران هم پاکستان، د اسلامي اصولو خلاف او د یو همسایه هیواد د اصولو خلاف، هغه چلند چې زما د وریندارګانو، سپینو ژورو، سیاسرو، ماشومانو، خلکو سره چې پرون په پاکستان کې اوس، او ما د پاکستان پر جنرالانو، د پاکستان پر حکومتداران، پر ټولو مو دا غږ کوه چې پاکستانیانو ولې دا ظلم زما د ولس سره، زما د خلکو سره، زما د وریندارګانو سره، زما د سپینو ژورو سره چې د بدن په خوله هلته یو څه پیدا کړي او تېدن یخې، هغه ظلم نن په ایران کې هغه ایرانیانو چې ما د ایرانیانو څخه په دا څو کاله تاریخ کې ما بده خاطره نه درلودل، هغه نن ایرانیانو هغه تکرار کړ. هغه د پاکستانیانو پر قدمونو باندې نن ایرانیانو هغه قدمونه کښېښود. زه د ایران پر ولسمشر، د ایران پر هغه امیر باندې، پر خمیني، پر ټولو باندې غږ کوم چې د افغانستان غیرتمن، کارمان، باتوره ولس چې هلته ستاسو سره در سره دی، ستاسو سره هلته د مهاجرت او د غریبۍ شپې ورځې تېرولې، ظلم ورسره کوو. د نړیوالو د قوانینو مطابق چلند ورسره وکړه. زما افغانان باید داوطلب خپله وایي چې زه خپل ګران هېواد ته ځم. نور افغانستان امن دی، نور افغانستان کې خوشحالي ده، نور په افغانستان کې ورورولي ده. څه چې د بیکارۍ په خاطر، د مجبوریت په خاطر، د اقتصاد د کمزورۍ په خاطر ایران تا ته درغلي دي، یا دې په باغونو کې، یا دې په بټیو کې، یا دې په نورو ساختماني شرکتونو کې زما افغانان کار کوي او ستا ایران یې جوړاوه، ستا ایران یې پر پښو ودراوه، او نن ته کوم چلند ورسره کوې. د ایران پاسدارانو، د ایران پولیسو، د ایران سیاسیونو زه پر تاسې غږ کوم چې د پاکستان پر رقم چلند زما د ولس سره، زما د سیاسرو سره، زما د ماشومانو سره، زما د سپین ژورو سره د ایران پولیسو او د ایران حکومت مکو. همدا چلند چې دا اوس ما د ولس سره روان دی، ته دلته موږ وینې چې 1 میلیون افغانان دا اوس را روان دي، او زما حکومت 4 کاله کېږي چې موږ ته د پرون جګړې او مشکلات او ستونزې څه نه دی راوتلی. دلته بیا دونې مهاجر ته په رایله کې، او هغه زما د کډوالو د وزارت، زما د نورو د حوادثو وزارت، هغه وزارتونه چې یو پلان جوړ کړي، د پلان مطابق موږ غږ در باندې کوو چې وروره اوس کرا راځي. ته په یوه ورځ 40,000 افغانان یا پر هرات یا پر استانکلا رایله کوې. یعنې د دغو ډوډۍ، د دغو امکاناتو، د دغو د سرپناه ځای او څه چې هلته پرون خپل په خوله، خپل په مزدورۍ، خپل په غریبۍ لاسونه تړاکې و، در لاسونه وینې بهېدلې وه د ایران حکومته. هغه ته دنې ګرځه، هغه دنې یخې، هغه د راګرځه، دغسې په 2 پښو په کالو کې خالي رایله کوي. خو مسلمانان یاست. کم چلند چې ستا د ولس سره په ترکیه کې کېږي، په نورو هېوادونو کې ته مهاجر لري ایران، ستا د ولس سره چې همداسې چلند کېږي ایرانه، لکه زما د ولس سره چې ته کوې، ته چې پاتې کېدلی سې نه پاتېږي. الکوزی صاحب، څنګه چې مخکې اشاره وکړله، ایران لومړی ځل داسې یو چلند یې وکړ. څه شی لامل شو چې ایران یو دم له افغان کډوالو سره داسې یو ناوړه چلند وکړي؟ زه د ایران پر ټول ولس باندې دا غږ کوم چې ستا پرون د اسرائیلو سره جګړه وه او د اسرائیلو سره د جنګ و، همدا افغانانو په دعاو کې، په نپلاتونو کې، په خیراتونو کې د ایران حکومت ته، د ایران ولس موږ ستاسو سره در سره وو.
دا اوس موږ د هر کفري واچ پر تا تجاوز پر تا یرغل کوي ایران موږ ستا سره در سره یي د افغانستان ولس ستا سره در سره دی د افغانستان یو مسلمان یو غیرتمن یو کارمان ولس دی دا ستا همسایه دی دا ستا همسایه وا د ایرانه تام دا اټومي اسلحه چې نن د افغانستان یو غیرتمن ولس دی نور هېوادونه اټم لري خو زما هر وګړی اټم دی دا وګړي ایرانه مخوابدي کوه دا ولسونه مخوابدي کوه ایرانه هم دا ولس په سبب چنټه تړلي سبب توپک سلا ورسره ستا سره به وژه پر وژه درېږي د امریکا او د اسرائیلو په وړاندې به ستا د پوځ سره جنګېږي ولې مې د لاسه ورکوې ولې مې خوابدي کوې ولې مې ورېندارګانو سیاسرو سپین ږیرو سره ظلم کوي ایران دا ستا تاوان دی دا ستا ضرر دی هر چا چې دا درته ویلي دي ښه و بد په هر چا کې سته ښه و بد په دغه 6 میلیونه یا 7 میلیونه یا 8 میلیونه یا 10 میلیونه ماجر چې موږ لرو په نورو هېوادونو کې د دې اوسه تقریبا 2 میلیونه یوازې په ایران کې دا ګر د خدای مکه د اسرائیلو سره نه په ارتباط کې نه د اسرائیلو د کفارو حکومت غواړي ټول مسلمانان دي هغه د اسلام د سپېڅلي ملک خلق دي نو هغه څنګه کولی شي چې هغه خدای مکه ستا په ناکامۍ د بل چا سره ودرېږي موږ د ایران سره هم د ایران سره به یې مګر دا چلند زموږ سره نه کوي زما د ولس سره دې دا ظلم نه کوي بله افغانستان د پاکستان او د ایران بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې په کوم ځای کې قرار لري تاسو وګورئ د افغانستان د بهرني چارو وزیر ښاغلی مولوي امیر خان متکي د دواړو هېوادونو سره ډېرې ښه اړیکې غواړي ښه تعاملونه غواړي هم د ایران د سیاسونو علماو پر ټولو باندې دا غږ کړی د بهرنیو چارو وزیر هم د دې سفیر سره ویلي دي چې راسي موږ خو ستاسې همسایهګانې موږ غواړو ښه تعامل اول زه د ایران سره ولرم بیا د پاکستان سره ولرم موږ خو د دوی سره ښه تعامل غواړو ښه همسایهتوب غواړو ښه د دواړه اسلامي هېوادونه موږ غواړو چې داسې یو چلند ورسره وکړو دی سبا زما سره په ننګ او په وژه باندې ودرېږي او زه د ایران سره ودرېږم خو متاسفانه دې چلند یم زما د اسلامي نظام مشران ټول خوابدي کړي دي هم زما د اسلامي نظام ټول هغه خلک چې دلته وګړي دي یا د ټولسي خلک دي یا سیاسي خلک دي یا سپین ږیري دي او علماوي دي ټول خوابدي کړي ولې د افغانستان په هر ولایت کې چې ولاړ شي د ایران مهاجر راغلی دی هغه پوښتنه وکړي چې څه چلند یې درسره وکړي پولیس هغه وایي چې زه په یوه جوړه کالو کې راغلی ما چې کوم په روزانه ما په تکلیف په زحمت د لاس په تڼاک مې روپۍ پیدا کړي هغه زما څخه د ایران پولیسو واخیستل یا د ایران حکومت راڅه واخیستل هلته یې راڅه وګرځول نو دا خو زور غواړي دا خو ستا سره مزدوري کړې ده ستا سره هلته ستا باغ او ستا بلډینګ او ستا پلازه او ستا کور یې در جوړ کړی ایرانیان بله الکوزی صاحب که راشو بل ګاونډي ته آیا پاکستان د افغانستان لپاره یو ښه ګاونډی دی دوسته که دښمن زه وایم چې د پاکستان ایسای د پاکستان جنرالان د پاکستان حکومتداران دا د افغانستان په د 15 کاله کې زما سره ښه خاطره نه ده کړې او د پاکستان ولسونه زما خلک د پاکستان ولس د پاکستان ښه سیاسیون د پاکستان علما د هغو سره مو ښه اړیکې ښه تعامل ښه ورورولي ښه برادري یوازینی اسلامي هېواد دی چې زما سره په مذهب زما سره په کلتور زما سره په قرآن زما سره په ټولو شیانو زما سره پاکستان یو رقم دی زه وایم چې حکومت یې پنجاب په سند کې چې کوم رابري د حکومت پر غاړه دغه زما سره د 15 کاله زما سره مدا کړی 15 کاله زه وژلم 15 کاله زه خراب کړم 15 کاله کې په ما کې د مرګ پروژې او پلانونه جوړ کړي زه دا ورته وایم چې دا نور د خدای وبېرېږه د پاکستان د ایسای یا د حکومت مسؤلینو ته وایم د خدای وبېرېږي نور د افغانستان ولس د افغانستان خلک ازار لري همدا ازار به پاکستان په تا پورې کېږي اوس در پورې سوی هم دی یا په د اقتصادي مشکلات سره مخ د بلې خوا څخه د ټي ټي پي یا د غورځنګ بلوڅ یا دغو کارمانانو سره مخ شوی چې هغه ورځ تر بلې هر ورځه مختګونه لري مخ پر مختګونه لري او دغه ټي ټي پي د پاکستان په ټولو صوبو کې خپل والیان ټاکلي دي ګورنران یې ټاکلي دي وزیران یې ټاکلي دي ولسوالانو قاضیان نظامي مسؤلین یې ټاکلي دي پاکستان پنجاب په سند ته هم والیان ټاکل شوي الکوزی صاحب د پاکستان ستونزه د افغانستان له حکومتونو سره که له پخپله افغانستان سره ده زه وایم د پاکستان د ایسای د پنجاب او سند ستونزه زما د ډیرم د کرښې سره د زما د تاریخ سره د زما د خاورې سره د چې د غصب کړي د رښتینو مسلمانانو سره د چې دلته په نظام کې راځي هغه ته یوازې ملي ارزښتونه اسلامي ارزښتونه او د خپل خاوره اولیت لري خاوره د مور حیثیت لري د پاکستان د حکومت ستونزه یوازې هم د رښتینو خلکو د آزاد خپلواک خلکو سره ده چې د دې په افغانستان کې د په چختان پختان کمزوري یو دوه درې ګونه څلور ګونه حکومت باندې پاکستان خوشاله
په یو قوي یو مستقل اردو په یو مستقل پولیس په یو مستقل استخبارات په یو ښه پاک سپېڅلي نظام باندې پاکستان حکومت نه دی خوشحاله. بله پاکستان ولې له بندرونو او همیشه له کډوالو نه د یو فشار په وسیله ترې ګټه اخیستې ده؟ موږ پاکستان ته دا وایم، ایران ته وایي چې دا ګټه نه درته کوي. افغانان د افغانستان ولس نه فشار ته کښته سوي دي نه فشار ته کښته سر یې ټیټ کړی. دا ستاسو په زیان و ضرر. دغه پاکستان پرون زما ولسي خلک راویستله او زما دراټکه زما خاوره د زما وطن دی. کم قرارداد چا در سره کړی دی هغه 100 کاله دې نور پوره سوي دي. زه خپل ښار پر نړیوالو دا غږ کوم، پر نړیواله محکمه دا غږ کوم چې زما حق راته راوخ. زما خلک را دا خلک دی هغه دغه ځای دی، هغه زما برخه ده، زما برخه و هلته به خپل حکومتداري و خپل مسؤلین هغه خپل هغه د پاکستان کې چې اوس دی هغه به ټاکي. بله مخکې چې ورته اشاره وکړله پاکستان په وار دا ادعا کړې چې ټي ټي پی چې اوس هلته په پاکستان کې د حکومت وسلواله مخالفه ډله ده، دوی وایي چې د افغانستان له خاورې دوی ګټه پورته کړې ده، خو په وار مجاهد صاحب د اسلامي امارت ویان دا رد کړې ده. ولې دوی دغه پلمه اوس رامخې کړې؟ زه د پاکستان حکومت ته دا وایم چې خپل په کړنو کې تغییر راولي. خپل ته وایي چې زه اسلامي هیواد یم، اسلامي جمهوریت پاکستان. ښه چې اسلامي جمهوریت پاکستان یې ستا قوانین چې تا په پارلمان کې پرون وړاندې کول او پارلمان در سره تاییدوله هغه کم قوانینو. دا خو ته د اتیا کاله خواته چې انګریزانو کومه پروژه در کړې هغه قوانین ته غواړي چې په پاکستان کې تطبیق کړي. زه وایم ټي ټي پی یا د بلوچستان غورځنګ دا خو ستا ظلم، ستا جبر او د دوی حق باندې خېټه اچول، د دوی حق غصب کول، دا خو ستا عملونه دغه خلک درته را پیدا کړل. دا خو د پاکستان ته وایي چې په افغانستان کې ټي ټي پی ملاتړ دی، ټي ټي پی ننګ حمایت کېږي. ته ټي ټي پی پېژنې؟ تا ته لیدلي دي په افغانستان کې؟ تاسو پوښتنه کوم یو خبریال تا لیدلي دي په افغانستان کې؟ ما خو نه دي لیدلي. زه د افغانستان په 40 ولایتو کې ګرځم، ما نه د ټي ټي پی مرکز لیدلی دی، نه مې د ټي ټي پی مجاهد په افغانستان کې لیدلی دی، نه موجود لري. پاکستان حکومت ته د ټي ټي پی اوس په پاکستان کې برلاسه ده. هلته د پنجاب ته رسیدلی، د پنجاب د صوبې والي هلته ټاکلی دی، د سند د صوبې وزیر اعلی ټاکلی دی، د پېښور بلوچستان خو د دوی خلک دي، هرې ولسوالۍ ته نظامي او ملکي خلک درته ټاکلي دي. هغه هلته ټول ولس ورسره دی. هغه ولسونه چې هر روزه خلک په شهادت رسوي، هر روزه یې علما شهیدانه، قومي خلک یې شهیدانه، ځوانان یې پرکه کوي. د پاکستان خلکو ته دا وایي چې هغه تاریخ ور معلوم دی چې دراټکه دا خاوره د افغانستان ده، دا برخه د افغانستان ده، هغه وژني، دا سره ظلم کوي. ته غواړې چې په زور جبر باندې به دا خولې وتړم. دا خولې پنجاب پاکستان ستاسې پلرونه هم نشي تړلی. خو راسئ موږ درته وایي د عدالت میز ته او راسئ تعامل زما د حکومت سره وکړه. زه نه ستا په داخلي چارو کې لاسوانه کوم، نه په پاکستان کې جګړه غواړم، نه په پاکستان کې اور بلېدل غواړم، نه په پاکستان کې جنګ غواړم. دا ستا خپل داخلي مشکلات د پاکستان حکومت خپل مشکلات خپل په کور کې حل کړه. مننه الکوزی صاحب. خبرونه دوام لري خو له یوې لنډې دمې وروسته. د خبرونه دوام الکوزی صاحب پاکستان ته کپات شو. پاکستان کې البته پاکستان ولې له افغانستان سره د هند د نږدې اړیکو څخه ویره لري؟ خبره خدا ده موږ پاکستان ته وایي چې په خپل سیاست کې د تغییر راوله. کوم دوه مخه سیاست چې د افغانانو سره تا 45 کاله یا 50 کاله چلول په دې کې تغییر راوله. دا سیاست نور پر تا باندې دغه پروژه او دا پلان نور پر تا تاوان دی. د پاکستان ایسایا د پاکستان حکومتداران چې د پاکستان د حکومت واګم په لاس کې دي. تاسو داسې یو سیاست غوړه کې زما یو سرلوړی، یو پیاوړی، یو مستقل، آزاد، یو خپلواک نظام را سره ومنه. زما امیر چې نن دی یو بې مصرفه، یو خاکساره، یو مستقل د شریعت، د قرآن، د یو ازادۍ خپلواکۍ سره یو هغه شخص چې د ټولو شان ښه خوند ورکوي دا ولري. او زه وایم چې د داسې امیر درلودونکی هېواد تا ته خوند نه درکوي. دا خو هغه هېواد دی چې اسلامي، شرعي، خپلواک، آزاد، خپل افغانان راټولوي په غېږ کې نیسي، د خپل د زوی، د خپلو مجاهدینو هر څه چې قرباني شوي هغه افغانانو توربخشي او وژنه نه غواړي. افغانستان کې اور بلېدل نه غواړي. په افغانستان کې افغانان پر تنظیمونو قومونو ویشل نه غواړي. دا خو یو آزاد، یو خپلواک، یو مستقل نظام غواړي چې جوړ کړي د امیر. نو دا امیر خو ته غواړي چې دا ته نه منې او نه تا ته دا خوند درکوي. زه وایم چې نور افغانان هم دا غواړي چې داسې امیر ولري لکه دا اوس چې موږ لرو شیخ هیبت الله اخندزاده.
همداسې دفاع وزیر لکه دا اوس چې موږ لرو داسې دفاع وزیر غواړو داسې وزیر داخله لکه خلیفه صاحب مبارک چې موږ اوس فعال لرو ټول افغانان هم داسې وزیر داخله غواړي هم وزیر داسې رئیس استخبارات غواړي لکه ښاغلی وثیق داسې وزیر خارجه ټول افغانان غواړي لکه ښاغلی متقي چې هر مملکت ته زما د نیکهګونو د میرویس خان د احمدشاه غازي په کلتور کې دی روان هغه لنګوټه هغه کالي د 200 کاله هاخوا ته تاریخ ښاغلی متقي را ژوندی کړي زما دفاع وزیر چې یو ځای ځي او کوم مجلسونه کې ته وینې هغه په لوړه غاړه او په جګه شمله باندې هلته ورځي هلته مجلسو بانډارو سره کوي نو دا پاکستان ته د منلو وړ نه پاکستان ته دا خوند ورکوي بله په همدې موضوع کې پاتې شو پاکستان دا تور هم لګولی چې د هند هغه نیابتي ډلې چې دي د افغانستان له خاورې په ګټې اخیستنې په پاکستان کې بریدونه کوي تر ډېره د دوی هغه بلوچ ازادي غوښتونکي ډله په لکه کې چې دا د هند نیابتي ډله ده بیا کله چې ټي پي هم د خپل د هند نیابتي ډله بولي تر کوم بریده د پاکستان اعداد رښتیا ده د پاکستان دغه ټوله د کوم ایډیاوې چې کړي دا ټوله بې بنسټه درواغ دي اول خو موږ د این سره تاسې ویني موږ د این سره 200 کاله تاریخي شرابط لرو او این په افغانستان کې داسې یو تاریخي پروژې کړي دي لکه بند کمال خان یعنی نور بندونه چې دا اوس این جوړ کړي دي دلته پارلمان یا نور سړکان یا ودانۍ دا این د افغانستان سره د یو ښه امثال د یو ښه پالونو په خاطر زما سره کړي دي او په دغه 100 کاله 200-300 کاله خو زما نه پاتې کېږي چې هند زما سره ستونزه جوړه کړې یا زما د یوه د خلکو سره ستونزه جوړه کړې یا کافر دی یا مذهب خپل مذهب دی خو زما سره هغه څه نه دي کړي پاکستان چې ته زما یو اسلامي هیواد ته زما یو ورور هیواد ته زما سره په دین قرآن مذهب کلمه را سره شریک هیواد ته خو زما سره هغه چمونه کوي چې زما د خرابۍ دپاره دې تل کار کړي ته چې ما ته یو بند را جوړه تیره خرابوي زه چې پرون مې سړک جوړوه تیره خرابوي زه چې مکتب جوړم تیره خرابوي زه چې مدرسه جوړم تیره خرابوي زه چې یو ښه قوي اردو پولیس استخبارات جوړوم تیره خرابوي تا ته زما یو خپلواک آزاد مستقل یو قوي نظام تا ته خوند نه درکوي د پاکستان عیسائی ولی ته خپل پر هغو کړنو باندې بیریږي چې 45 کاله دې زه وژلم 45 کاله دې زه بندي کړم 45 کاله دې په ما خپل ورور وژلی 45 کاله دې زه خپل د ورور سره اخته کړم ته خپل پر هغه کړنو باندې بیریږي که د افغانان خبر سو زما سره به د دې حساب کوي خو موږ خپل نظام ته دا وایي چې 45 کاله ته د افغانانو پر ټپونو باندې ملحم ږده 45 کاله ته افغانان جوړوه ملت جوړوه ولس جوړوه خلک جوړوه 45 کاله بعد بیا خبرې کوو ولې 45 کاله پر موږ جګړه تېره شوې ده موږ خپل نظامي مسؤلینو ته دا وایي چې زما ولسي خلک را جوړ کړه زما اردو را جوړه کړه زما پولیس را جوړ کړه زما هوایي فضا را جوړه کړه زما اردو داسې کوي که چې زم په رموټ باندې نور خلک چې ما ولې زه هغه ولم د هغو جواب وکړم زه باید اټم ولرم زه باید مرمۍ جوړې کړم زه باید اسلحې جوړې کړم زه باید ټانګان جوړ کړم زه باید دلته پرمخ تللی اردو و پولیس ولرم زه د دې لپاره کار کوم پاکستان زه په تا کار نه لرم هر څه چې دې کړي اوس مې الله ته پرېښی اوس مې خدای ته پرېښی هغه وخت به بیا خبرې کوو چې زه خپل په پښو ودرېدلم ستا په داخلي چارو کې بیا هم لاسوانه پاکستان نه کوم خو زه هم ته نه کې د خدای وشرمېږه ته ولې دا ظلم را سره کوې زما اسلامي نظام دی ټول ولس ته 50 میلیونه انسانان دا وایي چې زه اسلامي امارات غواړم زه امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده غواړم زه دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد غواړم زه خلیفه سراج الدین چې د ولسونو په زړونو کې ځای لري دا غواړم ولې نه را سره ملي ولې مې په رسمیت نه پېژني ولې مې زما هغه قوانین چې ما ورست هغه ځای لاس کوپر دی ما هغه شکشت و ناکامي و رنګزرتیا مې راړولې ده ورست ما په رسمیت پېژني ته وایه زه مسلمان یم زما هلته په زراو مدرسې دي ته ولې په رسمیت نه پېژنې نو ته زما سره ښه چلند نه کوې ډار دې دلته رالی ویې ویل چې زه ښه تعامل غواړم چې د افغانستان سره ولرم اوس چې په نورو دغو کې درېږي هلته بیا وایي چې په پاکستان افغانستان کې موږ خطر وینو وروره موږ نه هغسې هېوادونه چې ترهګرو نه موږ جوړ کړي دي نه هم جوړوو نه هم ساتو موږ یو آزاد خپلواک نظام جوړوو موږ په هیڅ همسایه هېواد کې لاسوانه وو مشکلات نه جوړوو د ټي ټي پي مشکلات دي د هغه مشکلات دي نو ته زه له پوهېږې خپل خلک دې جوړ کړه خپل خلک خوابه دي د هغه در سره کښېنوه یا به د دوی هغه څه ستاسو غوښتنې چې هغه به ته د دوی حق به یې د پښو لاندې کړی بله نو د دوی سره خپلې خبرې خپله وکړه موږ په منځ کې موږ کار نه لرو پاکستان بله الکوزی صاحب پرون د افغانستان
په چارو کې د امریکای پخوانی سفیر زلمی خلیزاد یو ټویټ نشته کړو چې په دې ټویټ کې د ویلو چې پاکستان د دې ترڅنګ چې ناامني پکې روانه ده، قومي ژبني وژنې پکې روانه دي، په خپل حاکمیت کمزور شوی، یعنی قانوني کوم قانون چې د قانون دوی سم نشي پلي کوي، یعنی له قانون لحاظ دوی له غټ ستونزې سره مخ دي. آیا په خپل پاکستان کمزور شوی ده؟ پاکستان خو ټول نړۍ په خبره ده، ټول خلک په خبر دي چې دا د کړونو الاده کمزوري د چې پرون زه کمزوری غوښتلم، زه یو ضعیف یو خپل په منځ کې په مشکلات او ستونزو کې اخته ګڼلم، د دې لپاره پروژې په کار اچولې، د دې لپاره کمیسیونونه جنرالان مقرر کړي وو چې سره کوم افغانان خپل په منځ کې ظلمړکي، خپل په منځ کې حزب اسلامي دی، حرکت اسلامي دی، جمعیت اسلامي دی، پلانکی دی، حرکت هغه دی، دغه دا نومان اوس د کومې خوا راغلل؟ دا خو یو افغانان و، یو ورونه و، یو مسلمانان و، دا جوړ چا کړل؟ دا حمایت چا کاوه؟ برته ولې هغه خلک یې لرې کړل؟ اوس پرون دا خلک چیرې و، نن دوی برته څه چم کوي؟ زه وایم دا د دوی کړنې دي، دا د دوی عملونه دي، دا د دوی ظلمونه دي، دا د دوی زور و جبر و ظلم دی چې دوی د 45 کاله د یو مسلمان، یو غیرتمن، یو اسلامي شرعي خلک چې دلته هغه افغانان دي، سپېڅلي افغانان دي، دا غوسر دوی دا ظلم کړی. نن زما هزار، زما د افغانانو هزار، زما د کونډیانو یتیمانو هزار، زما د مسجدونو سړکانو هزار، زما د مکتبونو، زما د علم هزارن په پاکستان الله پسې کړی. بله الکوزی صاحب که بیرته راسو بل ګاونډي ایران ته راشو، د ایران ستونزه له افغانستان سره څه ده؟ زه پر ایران دا غږ کوم چې ایران ما ته بیخي ډیر تاریخ کېږي چې جګړه مو نه ده کړې، جنګ مو نه دی کړی، او بده خاطره ایران نه در سره لرم. زما غږ واوره د ایران سفیره چې دلته په کابل کې زه وایم چې دغه ښه همسایتوب، دا ښه همسایتوب چې ما او تازه لرو، ما او تا تجارتي ورکړه راسم در هر چا ایران زه ستا سره لرم. ستا کې پرون د اسرائیلو جنګ و، زما ستا جنګ پر ما باندې په افغانانو باندې دلته اغېزه وکړه، غوړي مې ګران، تیل مې ګران، ګاز مې ګران. نو ایرانه زه دا وایم چې نه غواړم چې زه ستا سره خدای مکه داسې یو خاطره ولرم چې سبا زما بچیان، زما لمسیان وایي چې ایران زما سره دا کړي، زما سره د مهاجرو په وخت کې چې راوشتل دا ظلمونه د غیر شرعي و غیر انساني و غیر قانوني اصول چلند را سره وکړي. زه وایم چې دا خپل پولیس دا ګرد ستاسې داسې خلک نه دي چې موږ وایو دا ګرد حل خلک دي، صحیح ده، دا د ګرد نظام نمایندګي هم دا پولیس نشي کولی یو دوه او 15 چې کوم چلند ما د افغانانو سره کوي. زه وایم ستا پر وزیر داخله زه دا غږ کوم، ستا د سرحداتو د ځواکونو پر قومندان باندې دا غږ کوم چې د خپل هر پولیس د کړنو څخه ځان خبر کړي، چې د افغاني وریندارګانو، د افغاني خوندو مندو سره، د سپینږیرو ځوانانو سره ستا د سرحد پولیس کم چلند کوي ایرانه. په دې ځان خبر که زما سره د ورور، د یو همسایه، د یو اسلامي هېواد د قوانینو مطابق زما سره هغه چلند وکړي ایران. نه غواړم چې ستا سره ځان اخته کړم، زه غواړم چې ستا په بغل کې ولرم، زه ستا سره اوسم، ته زما سره اوسې. د هر کفري هېواد په وړاندې ایران زه ستا په بغل کې ولاړ یم، ولاړ به یم، در سره به یم ایران. الکوزی صاحب د وروستي پوښتنې په توګه پاکستان څه موده مخکې همدغسې په ډلیزه توګه کډوال په جبري توګه راوشړل، اوس ایران دا کار وکړ، د حل لاره څه ده؟ دوی باید له افغانستان سره څنګه ښې اړیکې وپالي؟ زه وایم پاکستان ته هم دا وایم، ایران ته هم دا وایم چې هر څه پسې راواخلي، بیا هم د افغانستان اسلامي نظام، د افغانستان د اسلامي امارات امیر خپل وزیرانو ته، ریاست الوزرا معاونینو ته، د مهاجرینو محترم وزیر صاحب ته، وزیر خارجه و نورو د حوادثو محترم وزیر جناب ترابي صاحب ټول ته هدایت کړی دی چې در وزیر او در والي او در قاضي ګرده ورسې په سلنکلا او په تورغونډۍ او چمن او تورخم کې ودرېږي، د خپلو افغانانو ته غېږ ورکړي. په دې بغل کې هم تجارانو سره ولاړ دي، ټول افغانانو سره ولاړ دي، خپل افغانانو د پاره بدلته د سرپناه، د دوی د پاره د ډوډۍ، د دوی د پاره د کار زمینه موږ برابروو. دا زما په ګټه ده، زما د ملک په ګټه ده چې پرون ایران او پاکستان جوړوه، سبا به خپل ګران کابل جانو، جلال آباد او بدخشان او هلمند او روزګان جوړوي د خیره. نو موږ هیڅ مشکل او ستونزه نه لرو، د دوی ضرر، د دوی تاوان دی. پرون اوس ورسه پاکستان کې ټرماټر دي که د رومیانو بهنجانو که نور شیان دي، هغه په څو دي، په ایران ته ولاړ هلته څه حال دی؟ زه وایم چې دا د دوی زیان، ضرر او تاوان دی. زما ګټه ده که دا لاره زه یو میاشت وي او درې به زما تکلیف او زحمت وي، زما د خوندو مندو، زما د خلکو چې د کور مالونه او جایدادونه دوی ته ګرځولي انشاءالله
زما نظام به د دې دپاره کوشش او تلاش کوي چې بیرته به دغه مهاجر افغانان چې راغلي پر کار بیا درئ د خیره بیا به دغسې یعنې بیا خپله زندګي برابروي نه به ایران ته ځي نه به پاکستان ته ځي د خیر. قدرمنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې شپې خپرونه تر بیا ښې چارې.